چې تا هیر کړمه اشنا چرته کیدی شي چې تا هیر کړمه اشنا چرته کیدی شي دا د زور کار په رضا چرته کیدی شي ټول عالم وایي چې یار له زړه بهر کړم ټول عالم وایي چې یار له زړه بهر کړم دوی دی وایي مګر دا چرته کیدی شي زه ګرم نه یم چې د عشق له درده ژاړم زه ګرم نه یم چې د عشق له درده ژاړم له دې درد سره خندا چرته کیدی شي هر څوک غواړي چې ځان ستا په زړه کې ځای کي هر څوک غواړي چې ځان ستا په زړه کې ځای کي مګر داسې په رښتیا چرته کیدی شي د خپل زړه رنځ ته چې ګورم زړه کې وایم د خپل زړه رنځ ته چې ګورم زړه کې وایم دا په دم او په دوا چرته کیدی شي او چې نږدې مې کړي یار څنګ لره اجله چې نږدې مې کړي یار څنګ لره اجله داسې برخه نو زما چرته کیدی شي چې تا هیر کړم اشنا چرته کیدی شي دا د زور کار په رضا چرته کیدی شي د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د لالهزار ادبي او هنري خپرونې زیاتو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ هیلهمند یم چې روغ رمټ خواښ او خوشحاله وئ دا د درنو اوریدونکو ستاسې د خوښې د خپرونې وخت راورسېد زه حضرت یوسف یوسفزی یم د تخنیک په برخه کې را سره د تل په څیر جمیل وصال صاحب او ربیع الله حسنزی صاحب مرسته کوي له دواړو تخنیکي ملګرو مننه کوم او نن شپه درته په دغه خپرونه کې ډېر ښاغلي ملګري غږوم د هغوی ترنمونه د هغوی شعرونه او خوږې خبرې در باندې اورم پیل به د نوري صاحب له نومه وکړو نوري صاحب لکه څنګه چې تاسې پیژنئ ډېر ښه غږ لري ډېر کله په دغه خپرونه کې چې موږ سره کینی او زموږ بلنه مني نو په دغه ناسته کې یا په دغه ناستو کې تل د خپل غږ خواږه پر موږ او په تاسې باندې اوري نو نوري صاحب د ښې حنجرې خاوند دی زه باوري یم چې نن شپه به ستاسې هغه د ترنم د برخې ادبي تنده ماتوي په خپرونه کې ورته هرکلی وایم د سره څنګ کې اجل احمدزی صاحب چې ځوان شاعر دی او تر ډیره یې شعرونه د اوریدونکو او د ادب د خاوندانو خوښ شوي او اجل احمدزی هم نو په دې پوه شوی دی چې شاعري ښه شوې ده ډیر کله د خپلو خوښو شعرونو د لارې د خپل زړه درد سپکوي او خپلې خبرې د شعر په ژبه موږ او تاسې سره شریکوي دی هم له نیکه مرغه موږ سره په خپرونه کې دی بل شاعر اکرام الله وقار صاحب چې عمر یې کم او فکر یې ډېر پوخ دی نو دغه درې واړه ښاغلي میلمانه به په وار وار غږوو د هغوی شعرونه به اورو په سر کې به نوري صاحب له تاسې واورو چې تاسې خپل اوریدونکي په کومو بیتونو باندې نازوئ ډېره مننه یوسفزی صاحب تاسې یو درنو اوریدونکو ناستو ملګرو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کومه خدای دې وکړي چې دوی هم روغ او جوړ اوسي او زموږ دغه خپرونه تر وروستیو شیبو واورئ په همدې هیله نوري صاحب نو له تاسې اورو چې په پیل کې د چا غزل زمزمه کوئ مننه یوسفزی صاحب د تاثیر افریدي یو څو بیتونه دي او دا به دوستانو سره شریک کړو هیله ده چې د دوی هم خوښ شي خامخا به یې خوښېږي مهرباني له تاسې اورو شګلن مزل دې تږی هم یم او صحرا هم ده شګلن مزل دې تږی هم یم او صحرا هم ده د قدمونو گرد به هم وی خو هوا هم ده شګلن مزل دې تږی هم یم او صحرا هم ده د قدمونو گرد به هم وی خو هوا هم ده دارگ دیدل کوي له ویرې نو زه نه ویرېږم
څنګه دارک دیدل کوي لویری نو زنا ویریګم نو زنا ویریګم کا د جوړونو بیماری وی نو زما همدا د قدمونو د قدمونو گرد به هم وی خو هوا همدا شگلن مزل دے تگے ہم یم او سہرا همدا د قدمونو گرد به هم وی خو هوا همدا ډیر لوړ دی ډیر ډېرې خبرې د کېدی شي درته نه وکړمه ډیرې خبرې دي ډېرې خبرې د کېدی شي درته نه وکړمه درته نه وکړمه په دې خبرو کې یوه خبره ده همدا په دې خبرو کې یوه خبره ده همدا د قدمونو گرد به هم وي خو هوا همدا شگلن مزل دے تگے هم یم او سهرا همدا د قدمونو گرد به هم وي خو هوا همدا داغا انسان کا د دزمکی زینت هم وی مگر داغا انسان کا د دزمکی زینت هم وی مگر زینت هم وی مگر داغا انسان د غزمکی اجدها همدا د قدمونو گرد به هم وی خو هوا همدا شگلن مزل دے تگے هم یم او سهرا همدا د قدمونو گرد به هم وی خو هوا همدا ژوند کا بدرنګ دے په ژړا دے او په غم تاثیرا ژوند کا بدرنګ دے په ژړا دے او په غم تاثیرا او په غم تاثیرا حسن خندا او محبت د ژوند ښکلا همدا د قدمونو گرد به هم وي خو هوا همدا شگلن مزل دے تگے هم یم او سهرا همدا د قدمونو گرد به هم وي خو هوا همدا او درنو اوریدونکو هیله ده چې د نوري صاحب دغه ښکلی انتخاب د تاثیر صاحب غزل د په خو غږ کې ستاسې خوښ شوی وي او زموږ هیله هم دا ده چې تاسې خوشحاله وساتو ستاسې هغه ادبي تنده ماته کړو نوري صاحب له تا بیا هم مننه او کور دې ودان د احمدزي صاحب بیتونه اورو هرکلی ورته وایو احمدزی صاحب مهرباني ستاسې له خولې به ساورو ډیره مننه یوسفزی صاحب زه هم په خپل وار سره تاسو ته ناستو ملګرو ته تخنیکي همکار ته او د انعکاس راډیو د لالازار ادبي خپرونو ټولو مینوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم خوښ یم چې په خپرونه کې ګډون کوم ملګرو سره ناست دي زه به یو څو تازه بیتونه ووایم بېګا مې لیکلي دي خدای دې وکړي چې خوښ هم شي ډېر به ښه وي اورې مهرباني تر مطلبه ټولې چارې د دنیا دي تر مطلبه ټولې چارې د دنیا دي د غرض سترګې د هر سړي بنا دي محبوبیت د نامردانو په کار نه دی محبوبیت د نامردانو په کار نه دی محبوبیت د نامردانو په کار نه دی خدای خبر چې نن د چا سبا د چا دی همداسې ډېر ښکلی دی محبوبیت د نامردانو په کار نه دی خدای خبر چې نن د چا سبا د چا دی دا چې ستا د ننګو په سر یې کور دی دا چې ستا د ننګو په سر یې کور دی ستا باڼه له ډېره کبره په هوا دی دا چې ستا د ننګو په سر یې کور دی ستا باڼه له ډېره کبره په هوا دی دا ولس
څه د غفلت په خوب ویده دی. دا ولس دا ولس څه د غفلت په خوب ویده دی، نه د نن په غم خفا نه د سبا دی. دا ولس څه د غفلت په خوب ویده دی، نه د نن په غم خفا نه د سبا دی. ځینې خلک په نامه د رهبرانو، ځینې خلک په نامه د رهبرانو یزیدان د پښتونخوا د کربلا دي. او غزل به ووایم چې د هیچ چا په زړه کې غم د صنم نشته، د هیچ چا په زړه کې غم د صنم نشته، د هیچ چا په زړه کې غم د صنم نشته. غم همدا دی چې دنیا وای غم نشته. او ستا په سترګو به سوګند در سره وکړم، ستا په سترګو به سوګند در سره وکړم چې له درد را سره پرته هیڅ هم نشته. او زه به خپل شناخت څنګه سبا ته پرېږدم، زه به خپل شناخت څنګه سبا ته پرېږدم، دا چې نن زما په لاس کې قلم نشته. دلته ستا کیسې څوک نه اوري واعظه، دلته ستا کیسې څوک نه اوري واعظه، دلته ستا کیسې څوک نه اوري واعظه. دلته هر سړی پوره دی، څوک کم نشته. او یې به بې له شکه ښه ډېر مهربانه، یې به بې له شکه ښه ډېر مهربانه. خو په ما د لویه خدایه کرم نشته. دا وګیر د ادمزادې ته منم، خو په صحرا کې د هیڅ نور د ادم نشته. زه یو داسې نظر وخوړم اجله چې اوس د یو ملا سره دم نشته. ډېر ښایسته، ډېر ښه، ډېره مننه قدرمن احمد زی صاحب. واقعا ډېر ښه بیتونه دي راواوروه. زه به درته د عرفان جلالجي صاحب څو بیتونه ووایم. هغه وایي چې نه په چا ګران یم، نه مې څوک کوي پوښتنه مات یم، نه په چا ګران یم، نه مې څوک کوي پوښتنه مات یم. درد ما پرېږده درته نیسمه لمنه مات یم. نه په چا ګران یم، نه مې څوک کوي پوښتنه مات یم. درد ما پرېږده درته نیسمه لمنه مات یم. هو ته ګلاب او خوشبو، هو ته ګلاب او خوشبو به دې یو څو ورځې وي، هو ته ګلاب او خوشبو به دې یو څو ورځې وي. هو زه ازغیم او په خپل وجود دننه مات یم. او ناهیلۍ دغسې په زړه مې لګولې د خوله، ناهیلۍ دغسې په زړه مې لګولې د خوله، لکه پرخ کې چې ټومبلې وي چا ستنه مات یم. او غربت ظالم دغسې بند په بند تړلی ومه، غربت ظالم دغسې بند په بند تړلی ومه. ما مې له هر ارمانه وغوښته بخښنه مات یم. عرفانه تللی یار احوال دې رالیږلی دی چې، عرفانه تللی یار احوال دې رالیږلی دی چې کوز دې کېږي نو ما نور هیر کړه مننه مات یم. کوز دې کېږي نو ما نور هیر کړه مننه مات یم. دا نو د جلالجي صاحب بیتونه و. تا ته ډالۍ وو له بل میلمه اکرام الله وقار صاحب نه به د وقار صاحب بیتونه اورو. وقار صاحب فکر کوم په دې وروستیو کې یوه هڅه شروع کړې وه د یو ناول د لیکلو، نو چې هغه به یې پوره کړي وي که نه، هغه به ورنه واورو او شعرونه به هم واورو. مهرباني. مننه یوسفزی صاحب. په لومړیو کې تاسې راغلو میلمنو ته، احمدزي صاحب ته، نوري صاحب ته او ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه، نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ وي. ټول ښه دي انشاءالله. ستاسې د روغتیا په تمه وي. مهرباني. مننه. یادونه مو د ناول وکړله، ګرچې د ناول ډېر وخت شو چې لیکل شوی دی، نو د صدیقي صاحب د کور ودانې نعمت الله صدیقي چې د کلاسیک خپرندوی ټولنې له ادرسه به یې د خیره سره په نږدې ورځو کې چاپ کړي او انشاءالله د لوستونکو لاسونو ته به ورسیږي. او د ناول کیسه چې مخکې د مخکې نه روښانه شي که نه نوري صاحب، بیا یې لکه چې خوند له منځه ځي. کیسه به یې همداسې پرېږدو، خو نوم به یې واورو چې په کوم نوم به چاپېږي. د ناول نوم چې دی لوز دی او کیسه یې هم په لوز را سرخي، او انشاءالله نور به لوستونکي ولولي، قضاوت به هغوی وکړي چې لوز به په ځای پاتې شوي یا واده او که ماته شوي وي. بهرحال ډېره مننه. شعرونه دې اورو. ښه، بیتونه وایم چې کفاره ورکړه او تیر دې له قسم شه. کفاره ورکړه، کفاره ورکړه او تیر دې له قسم شه، را پخلا شه که نه وژنمه دې سم شه. کفاره ورکړه او تیر دې له قسم شه، را پخلا شه که نه وژنمه دې سم شه. زه نارې وهم په تا پسې روانه، زه نارې وهم
زه نارې وهم په تا پسې روانه په شا وګوره یو دوه قدمه تم شه په شا وګوره یو دوه قدمه تم شه. راځمه غزل ته. مهرباني. وی محبت باید چې وشي مسلسل باید چې وشي. محبت باید چې وشي مسلسل باید چې وشي ژوند نامه د محبت ده څو ځل باید چې وشي. دا لمانه مروره دا به څه کېږي قسم دی. د لمانه مروره دا به څه کېږي قسم دی پخلاینه د ښایستو کې په څه چل باید چې وشي. ډېر ښکلی ډېر ښایسته دی. او عشق د زور خبره نه ده تش د زړونو رضا غواړي. عشق د زور خبره نه ده تش د زړونو رضا غواړي. جوړ آمد دی او باور دی په یو بل باید چې وشي. او که یې وکړي او که نه در باندې پوه شومه جانانه. که یې وکړي او که نه در باندې پوه شومه جانانه چې تر شونډو دې راغلي نو کنځل باید چې وشي. که یې وکړي او که نه در باندې پوه شومه جانانه چې تر شونډو دې راغلي نو کنځل باید چې وشي. ټول ملګري دلته غوږ دي یا اکرامه شا بزر شه. ټول ملګري درته غوږ دي یا اکرامه شا بزر شه. بندوبست یک هزارو د غزل باید چې وشي. بندوبست یک هزارو د غزل باید چې وشي. ډېر ښکلی ډېر ښایسته ډېر ښه انتخاب. کور د ودان درنو اورېدونکو تاسې لالهزار ادبي خپرونه له انعکاس راډیو اورئ. د نوري صاحب نوبت رسېدلی د هغه نه به هغه ترنم واورو او باوري یم چې لکه د تاثیر صاحب غوندې ښه غزل به انتخاب کړي وي. د هغه خوندونه به مو په غوږونو کې وي خو دا هم د اورېدو ترنم دی. وایې اورې را سره. یوسفزی صاحب د ورخ صاحب یو څو بیتونه دي او خدای دې وکړي چې زمونږ ډېری ملګري ډېر ښه شعر لیکي او د هغوی د حق اداینه چې دا بیا لږ ستونزمنه وي. خدای دې وکړي چې هغوی په څومره مینه لیکلی ده چې موږ یې هغه نیمایي حق هم ادا کړو او دوستان یې را سره واوري. مهرباني. زهر دی مجبور یم لمرې تېرویشم. زهر دی مجبور یم لمرې تېرویشم. څوک وایي چې زه له تا نه پرته اوسېدی شم. څوک وایي چې زه له تا نه پرته اوسېدی شم. ستا د بېننګۍ پیغور مې مخې او مخې ته ولاړ وي. ستا د بېننګۍ پیغور مې مخې او مخې ته ولاړ وي. خدای که اوس په یو محفل کې سترګې جګوی شم. خدای که اوس په یو محفل کې سترګې جګوی شم. څوک وایي چې زه له تا نه پرته اوسېدی شم. ما ستا پر اوږه سر ایښی ته له مینې موسکي. ما ستا پر اوږه سر ایښی ته له مینې موسکي. ړوند شم که هغه یوه عکس تا لیدی شم. ړوند شم که هغه یوه عکس تا لیدی شم. زهر دی مجبور یم لمرې تېرویشم. څوک وایي چې زه له تا نه پرته اوسېدی شم. دا ځل دې د نظمه راورتوبه نو جدي وي. دا ځل دې د نظمه راورتوبه نو جدي وي. زه څه ماشوم نه یم دومره ښه بد پېژندی شم. زه څه ماشوم نه یم دومره ښه بد پېژندی شم. څوک وایي چې زه له تا نه پرته اوسېدی شم. څه وړې خبرې دې کړې سترې ستارې بې دلیله.
څه وړې خبرې دې کړې سترې او سترې بې دلیله کاش چې زه هم داسې بې دلیله لیونی شم کاش چې زه هم داسې بې دلیله لیونی شم زهر دې مجبور یم له مرۍ تېروی شم څوک وایي چې زه له تا نه پرته اوسېدی شم یو رخته ته بیا د بې دردو په خر خرڅې یو رخته ته بیا د بې دردو په خر خرڅې مه وایه دروغ زه دې له سترګو پوهېدی شم مه وایه دروغ زه دې له سترګو پوهېدی شم څوک وایي چې زه له تا نه پرته اوسېدی شم زهر دې مجبور یم له مرۍ تېروی شم څوک وایي چې زه له تا نه پرته اوسېدی شم څوک وایي چې زه له تا نه پرته اوسېدی شم ډېر ښکلی ډېر ښه انتخاب واقعا ورغ صاحب د ځوانو شاعرانو له ډلې یو ښه شاعر دی چې ډېر کلی شعرونه تاسې او د ادب د برخې مینوال ملګري لولي او زه یې د اورېدو ځانګړی خوند اخلم دا یو مثال و چې تا وړاندې که ډېر ښایسته غزل و زه به درته د خالد افغان صاحب څو بیتونه ډالې کړم هغه وایي چې ژونده ځان مې په چاړه شمه وهلی ژونده ځان مې په چاړه شمه وهلی نورې منډې درته نه شمه وهلی ښه زمانو نور په څه لاسونه بر دي بې له خپل تندیه څه شمه وهلی او زندگی کا په هجوم کې تیزندې ده زندگی کا په هجوم کې تیزندې ده تیزې کړکې خو په غره شمه وهلی او نه دې غږ د محبت له زړه نه اورم نه دې غږ د محبت له زړه نه اورم ښکلیا نه دې په دا خوله شمه وهلی نه دې غږ د محبت له زړه نه اورم ښکلیا نه دې په دا خوله شمه وهلی او لا به نور څرنګ اظهار د مینې کیږي لا به نور څرنګ اظهار د مینې کیږي ستا په مخ کې چې رنګ زه شمه وهلی نه مې شعر چاته ویلی شم له شرمه او نه اخبار په دیواله شمه وهلی خاریه کې نابللی یم خالده خاریه کې نابللی یم خالده سمندر ته چغې وشمه وهلی سمندر ته چغې وشمه وهلی دا نو د خالد افغان صاحب بیتونه و تا ته ډالي وو بیا به هم د اجل احمدزي صاحب بیتونه اورو نو تاسې مهرباني وکړئ احمدزي صاحب لومړی به څو بیتونه ووایم یوسفزی صاحب چې د زندګۍ غبار کې وغوړېدو د زندګۍ غبار کې وغوړېدو ارمان په ور کلار کې وغوړېدو د زندګۍ غبار کې وغوړېدو د زندګۍ غبار کې وغوړېدو ارمان په ور کلار کې وغوړېدو تا ستومانی د پیغلتوب ویستا که ګل پشنه سهار کې وغوړېدو بیا ووایه تا ستومانی د پیغلتوب ویستا که ګل پشنه سهار کې وغوړېدو مونږ لیوانو ترېنه ځواني لوګی کړه موږ لیوانو ترېنه ځواني لوګی کړه چې کوم غرور په یار کې وغوړېدو موږ لیوانو ترېنه ځواني لوګی کړه چې کوم غرور په یار کې وغوړېدو خیر د شهید اسکر ادکه غواړي خیر د شهید اسکر ادکه غواړي او خر صادر په خار کې وغوړېدو او غزل دی چې ویر غوغا ده د سندرو خار کې شور دی ویر غوغا ده د سندرو خار کې شور ویر غوغا ده د سندرو خار کې شور دی لګېدلی د ښایست په لمن اور دی او حق حیران ولاړ یم خپل پرې شوي سر ته الله حق حیران ولاړ یم خپل پرې شوي سر ته له دښمن سره مې څنګ کې ولاړ ورور دی او ضرورت کو شو خپل ځان به در نظر ضرورت کشو خپل ځان به در نظر کړم زار وطنه دا خو ستا پر مونږه پور دی او په دا هسې سپین لباس غلط نشي
په دا هسې سپین لباس غلط نشي، دا سړی په ظاهر سپین په باطن تور دی او خلک لا هم بدګمان دي لکه وچی. خلک لا هم بدګمان خلک لا هم بدګمان دي لکه وچی. اوس مې هم په سر دا ستا د نوم پیغور دی. لکه کور د پښتون وګوره اجله، لکه کور د پښتون وګوره اجله، لکه کور د پښتون وګوره اجله. وران زما در پسې داسې د زړه کور دی. ډېره مننه. خدای دې خلره ډېر ښایسته بیتونه دې پیرزو کړ. ډېره مننه احمدزی صاحب. بېله ځنډه به د اکرام الله وقار صاحب بیتونه واورو، بیا به د خپرونې په وروستیو شیبو کې د نوري صاحب بل ترنم واورو. وقار صاحب مهرباني. بیتونه دي چې په چا چې ډېر ډاډه وم ډېر یې پرېښوم، په چا چې ډېر ډاډه وم ډېر یې پرېښوم، هغه چا خپل کړم چې مې خیال کې نه و. او یا به د خدای په ما پیرزو نه وه، یا به د خدای په ما پیرزو نه وه، یا به اخلاص زما په سوال کې نه و. او غزل وایم: زړه لیونی په جنتي مالت کې شپه غواړي، زړه لیونی په جنتي مالت کې شپه غواړي، چرته د چا د بڼو سیوري ته دمه غواړي. او د بې غیرته سترګو حال ته مې خفه شمه، سترګو حال ته مې خفه شمه. مننه. د بې غیرته سترګو حال ته مې خفه شمه، څومره یې منې کړم بیا هم یار ته کاته غواړي. او مغروره نه یمه لاليه کبرجن نه یمه، مغروره نه یمه لاليه کبرجن نه یمه. مننه. مغروره نه یمه لاليه کبرجن نه یمه، خو داسې شوی یم خبرې مې زړه نه غواړي. او دغه دی راغې د محفل رنګ به را جوړ شي اوس، دغه دی راغې د محفل رنګ به را جوړ شي اوس، د دغه ښکلي احترام ته ودرېد غواړي. وا ډېر ښکلی دی. او وی دغه ړانده ستا د نظر تقدس چرته ویني، هوس پرست د وجودونو تماشه غواړي. او د ګلابونو د وږمو د حس هوس اخیستې، څنګه د ګلابونو د وږمو د حس هوس اخیستې، دا لیونی اکرام بیا هغه چمته تله غواړي، دا لیونی اکرام بیا هغه چمته تله غواړي. ډېر ښکلی، ډېر ښایسته. او د ګلونو په ذکر د عباسین یوسفزي صاحب یو بیت را یادېږي چې د کلي خلک راته ټول په تماشه ولاړ دي، د کلي خلک راته ټول په تماشه ولاړ دي، سور لازمي نه دی خو پاسه یو ګلاب راکه. نوري صاحب د خپرونې د پی شیبې دي او په دغو شیبو کې به لتا یو څو خواږه بیتونه واورو، بیا به خپرونه پی ته ورسو. ما یو څو بیتونه خپل لیکلي دي تازه دي، هغه به دوستانو سره شریک کړو. هیله ده چې تاسې هم خوښ شي او دوستان هم ورسره تنګ نشي. بالکل. دلته یوه خبره وکړم اوریدونکو سره، دا موضوع شریکه کومه چې درنو اوریدونکو، نوري صاحب خپل هم ډېر ښه قلم لري، ډېر ښه لیک کوي، ښه شعرونه لیکي، خو د ډېرې زیاتې مینې نه د خپلو ملګرو شعرونه هم زمزمه کوي چې دا د نوري صاحب اخلاص ګڼلی شو. اوس به د نوري صاحب خپل غزل په مینه واورو، بیا به ورسې خبرو ته راوګرځو. مننه یوسفزی صاحب. دا یو څو بیتونه دي، دا به دوستانو سره شریک کړو. ژوند رانه خفه دی زه خوشحال یما، ژوند رانه خفه دی زه خوشحال یما، چا ویل دروغ دی چې وبال یما، چا ویل دروغ دی چې وبال یما، ژوند رانه خفه دی زه خوشحال یما، چا ویل دروغ دی چې وبال یما، چا ویل دروغ دی چې وبال یما. کاڼې زړونه ولې په ما وسېږي، کاڼې زړونه ولې په ما وسېږي، زه چې د خانانو کلیوال یما، زه چې د خانانو کلیوال یما، چا ویل دروغ دی چې وبال یما،
ژوند رانه خفه دی زه خوشحال یما چا ویل دروغ د چې وبال یما ما او تا د یو فکر یوې خاورې ما او تا د یو فکر یوې خاورې تا سره په دغې انډیوال یما تا سره په دغې انډیوال یما چا ویل دروغ د چې وبال یما ژوند رانه خفه دی زه خوشحال یما چا ویل دروغ د چې وبال یما چا ویل دروغ د چې وبال یما چا ویل دروغ د چې وبال یما ډېر ښکلی ډېر ښایسته ډېر ښایسته ترنم او نوري صاحب لکه چې څه ناڅه په عذاب مې کړي نه ډېره مننه ستونی دې واقعا لږ غوندې داسې غږ دې تغییر شوی او ناروغي خو داسې چې خپل اثر پرې باسي حتما نو ځان ته یو څه وایي خو خدای دې روغ کا اورېدونکو نه به هم هیله وکړو چې تا ته دعاګانې وکړي زه به ورته د ریاض الله ملیار صاحب څو بیتونه ووایم بیا له تا اورو ستا د زړه خبرې او هماغې به خپرونه پای ته ورسوو ورته ومې وې رویه به دې لږ ښه کړي ورته ومې وې رویه به دې لږ ښه کړي زندګي راپسې وخندل په زړه کې مشکل نشته ضرورته خدا وایم مشکل نشته ضرورته خدا وایم او ته به بیا دغه بدل سترګې څه کې او ستا د زلفو خوشبویي به یې عادت شي ستا د زلفو خوشبویي به یې عادت شي او ستا د زلفو خوشبویي به یې عادت شي ویښته مږده په چوله د دیواله کې او آن د بل خوښې ته هم سبانه ګورم آن د بل خوښې ته هم سبانه ګورم زه له زړه ګډا کوم پردي واده کې آن د بل خوښې ته هم سبانه ګورم زه له زړه ګډا کوم پردي واده کې په همدې خاطر شیندلې درته راغلم په همدې خاطر شیندلې درته راغلم حسنه نن مې ګوندې سمه چاره وکړي او زړه دا بیا ولې زخمي غږیږي زړه دا بیا ولې زخمي غږیږي هیڅ دې ښه خبره نشته دی په خوله کې او چې دا کومې مینې واخیستې مالیاره چې دا کومې مینې واخیستې مالیاره نه دې سمه کې ځای شته او نه په غره کې دا نو وروستي بیتونه او تا ته نظرانه و نو تا به ستا خبرې وروستۍ خبرې واورو د ملګرو مننه کوو چې زموږ بلنه یې ومنله د دوی په نمایندګي م که غږیږي وخت کم دی بیا به خپرونه پای ته ورسوو او ډېره مننه یوسفزی صاحب یقینا کوم بیتونه چې تا وویلې اوس او له دې وړاندې د احمدي صاحب د پیل غزل او دا د مالیار صاحب د خالد بیتونه وړاندې ډېر ښه انتخابونه و ډېر لوړ انتخابونه و د احمدي صاحب شاعري ما لوستې ده مخکې ته مې راغلې ده اوس خو د سوشل میډیا ښایي ملګري سره پکې تعارف کوي او بل خوشبختانه چې لالازار داسې یوه بېجوړې خپرونه ده چې زمونږ دغسې په اصطلاح له ډېرو خلکو ورک ملګري پکې را پیدا کېږي یعنې موږ ډېر ښه شاعران لرو ډېر ښه لیکوالان لرو ډېر ښه ملګري لرو چې هغه له ډېرو خلکو ورک دي نادرکه دي یا په اصطلاح پټ دي د لالازار په ادب کې یو نوښت او یو ځانګړنه همدغه ده چې ستاسې پر مټ او د دې خپلې څپې پر مټ باندې دغسې ملګري را پیدا کوي چې هغې ته زمونږ پښتو ادب زمونږ پښتو شاعري زمونږ په اصطلاح د نثر برخه دا ټولې برخې ورته اړتیا لري او زمونږ هیله هم همدا ده چې دغه ملګري لا هم وستئ لا هم د دوی ستاینه همدغه ده چې دلته چې خبرې واوري او خبرې واورېدل شي د ټولنې غږ همدوی ښه منعکس کولی شي همدوی دي چې مسؤلیتونه خلکو ته ورپه
په ګوته کولی شي همدوی دي چې خلکو ته ورپېژندلی شي د ښه او بد په بیانولو کې دوی کولی شي چې له ډېرو خلکو په اصطلاح ښه رول ولوبوي. نو خوښ شومه چې بیا هم احمدزي صاحب غوندې ملګري ستاسې پر مټ باندې دلته راځي او زمونږ د ادب تنده خړوبوي او زه هیله یم چې لالازار د انعکاس یوه داسې بې جوړې خپرونه ده چې موږ یې په ډېرو رسنیو کې نه لرو او زما په شمول باندې له موږ ډېر ښه ملګري، ډېر ښه لیکوالان، ډېر ښه شاعران، د ادب او د فرهنګ ډېر ښه غټ غټ خلک د دې خپرونې اورېدو ته لیواله دي او ډېر په شوق اوري، ډېر په ذوق اوري. ستاسې د هم کور ودانې چې په دې برخه کې ډېرې هلې ځلې کوئ، کوشش کوئ، ملګري را پیدا کوئ او تکلیف وباسئ. ستاسې د هم کور ودانې. ډېره مننه. دا ستاسې نیک نظر دی، نیک نیت مو دی چې را شریک. زه بیا هم له تا د ادب د برخې له ټولو هغو ښاغلو ملګرو چې دا خپرونې د 5 کالو نه زیاته را سره بدرګه کړه او د ترنم د برخې ملګري، شاعران ملګري، واقعا هغوی وو چې دا خپرونه تر دې ځای پورې ورسېده. لکه څنګه چې تاسې په خپلو خبرو کې وایئ چې د ټولنې غږ دا استازي د ادب د برخې ادب پال ملګري تر نورو ښه رسولی شي. دا مشوره، دا نظر، دا فکر به حتما تکراریږي او رسیږي به هغو خلکو ته چې د ادب د برخې سره مینه لري. زه له تا ستا په شمول د ټولو ترنم ویونکو ملګرو، شاعرانو ملګرو منندوی یم چې لا هم ستړي شوي نه دي او په مینه باندې زمونږ بلنې مني او د زړه خبرې د نورو خلکو اوریدونکو سره شریکوي. د خپل ادارې مننه کوو چې د خپرونې د غځېدو لپاره لا هم زمینه راته برابروي او تر څو چې تاسې وایي، تر څو چې دا ژبه ژوندي، تر څو چې زموږ په تن کې ساه وي، خپله نهایي هڅه به کوو چې د ادب د برخې ملګري ونازو او د هغوی ادبي تندې ماتې کړو. له تاسې او له ټولو درنو اورېدونکو مننه چې تر دا دمه له موږ سره او له خپلو تخنیکي ملګرو جمیل وصال صاحب او ربیع الله اسنځي صاحب نه هم مننه چې تخنیک په برخه کې را سره مرسته کوله. درنو اورېدونکو دا لالازار همدومره وه، تر بلې چې بیا ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو. په لوی الله مو سپارو. ښاده وباد.